السلام علیکم دوستانو، یو واقعه ده، یو قصه ده، ډیره خوندوره، ډیره د عبرت ده. په پای کې به دوستانو د دې قصې په عبرت باندې زه تاسو څه پوکم او د دې واقعي عبرت به تاسو ته معلوم کم چې په دې کې څه عبرت زموږ او تاسو لپاره پروت ده. دوستانو تاسو یې په غور سره واورئ، تر پای واورئ. یو داسې خوندوره واقعه ده چې ان شاء الله په زندگی کې به موږ له دې واقعې څخه ډیر څه زده کوو. که چیرې دغه واقعات واورې، دا قصه واورې، ته به په زندگی کې ان شاء الله ډیر څه زده کې او په زندگی کې به خوشحاله هم شي او د زندگی طریقه پر مخ بولو باندې هغه به هم زده کې. دوستانو اکثره وخت انسان ته په زندگی کې د ژوند کولو چل نه ورځي چې زندگی څنګه مخته بوزم. نو دوستانو دغه واقعات تر پای را سره واوري، ډیره خوندوره واقعه ده. دوستانو تاسو بخپله یقین وکړئ چې یقینا په دې کې موږ ته ډیر عبرت پروت ده او دعا براته وکړئ چې قاری صاحب ډیره خوندوره واقعه دې راته راوستله، کاش کې دا تا موږ ته تر دې مخکې بیان کړې وه. خو تر دې مخکې یوه هیله لرو دوستانو، د خوندورو واقعو د وظایفو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. دوستانو یوه داسې واقعه ده چې الله تعالی یو فقیر غریب په لار کې ناست او پر ځمکه باندې خط کې باسي. ګورئ دوستانو زه یو خبر درته کوم، دا زما یاد وساتئ. په بازار کې چې لیولیان ګرځي له دې څخه لرې اوسئ. په دې کې داسې خلک ګرځي، یقین وکړئ دوستانو چې تر خولې څه درته وځي دنیا او آخرت مو خراب کړي. نو له هغو خلکو څخه لرې وځئ. په کې ډېر ملنګان سرداران خلک راځي، کم په وس پرو دي یو خیرات ورسره کولی شي، که نه پر خپل لاره پرېږده جنیزه سي هر څه یې کول دی و خدای به خپل خدای سره پرېږده، کار مه په لره. یو غریب یو ملنګ د الله تعالی یو درویش یو فقیر په لار کې ناسته پر ځمکه باندې خط کې باسي. دا دوستان دا فقیران د الله تعالی ډیر خوښ خلک دي. دوستانو له دې څخه لرې اوسئ. دا ناسته په لار باندې په ځمکه باندې خط کې جوړوي، دی یو خپل خدای سره خبر دی هر څه جوړوي. یوه د باچا ښځه چې باچا ده د هغه ښځه پر برابره سوله او ورته ودرېدل، پر ویې خندل چې ای فقیره ای غریبه څه کوې چې په لار کې ناستې خط کې باسې. دی باچا و ښځې ته دی فقیر دی غریب وویلې چې د جنت ماڼۍ جوړوم چې په لار کې ناست یم. هغه د باچا ښځه وله هغه ورته حیرانه سوله، پر ویې خندل چې فقیر صاحب لیونی سوی له کومې خوا را روان یې؟ د جنت ګوره، د جنت ماڼۍ په دنیا کې ګوره. جنت خو الله تعالی له بندګانو سره وعده کړی دی چې په هغه دنیا کې شته، خو جنت له کمه ده. بیا ته اوس پیرنځه کې د ناست یوازې جنت جوړوم، لیونی سوی؟ هغه ته نه د جنت ماڼۍ جوړوم. د باچا ښځې ورته وویل ته چې د جنت ماڼۍ جوړوې دا خرڅېږي؟ ګورې د باچا ښځه هم ډېره هوښیاره وه، نو ځکه چې د غریب ته ودرېده، دې فقیر ته ودرېدل. هغه چې دا خبر ورته وکړه چې د جنت ماڼۍ جوړوم، د دې ښځې و عقل و دماغ واخیسته چې دا سړی له یو خوا څخه راځي، دا له یو خوا څخه خالي نه ده، دا ضرور د الله تعالی یو ولي ده. نو ول د جنت ماڼۍ نه خرڅېږي؟ هغه ورته وویل نه خرڅېږي. ول څنګه یې خرڅوې؟ ول 2 روپۍ راکړه دا جنت ماڼۍ ته ستاسو. هغې زمانې روپۍ سرڅولې، هغې د باچا ښځې و دې فقیر ته د غومره روپۍ ونیولې، ول دا د جنت ماڼۍ زما. فقیره پر لار باندې پرېښود، دا جن روانه سوله. خو داسې ماڼۍ نه اوس ډېره ښه شوه، خو ما خط کې ولې ول دا ښځه هوښیاره وه، سر یې خلاصېدی چې په دې کې یو څه شته. جن روانه سوه. کله چې جن ولاړه کور ته د شپې خوب ویني چې الله تعالی یو داسې خوندور مکان ورته جوړ کړی چې د جنت په ماڼیو کې دا ښځه ګرځي. ډېره خوشحاله ده چې د جنت په ماڼیو کې دا ښځه ګرځي او راګرځي او د جنت میوې خوري. وروسته چې سار راپورته سوله و خپل خاوند ته دا خوب بیان کوي چې ما خو داسې د جنت ماڼۍ په خوب لیدله، ځکه چې په لار کې یو فقیر ناست، هغه د جنت ماڼۍ پر خلکو باندې خرڅولې. ورسه تیم جن واخه ته به هم داسې خوب ووینې چې د شپې به د جنت په ماڼیو کې ګرځې او د جنت میوې به خورې، او که چیرې وفات شي الله تعالی به دغه رنګه د جنت ماڼۍ جنت میوې درکړي. ورسه اوس لا موقع دی، 100 روپۍ له ځان سره یوسه، هغه غریب هغه درویش هغه فقیر په لار کې ناست ده ورڅخه واخله. باچا هم سوچ کوي د خپلې ښځې د یوه منس راځه ته به هم د جنت ماڼۍ واخلې، په آخرت کې بیا په جنت ماڼۍ کې ګرځې، د شپې به هم د جنت په ماڼۍ کې ګرځې او هغه جنتونه به ووینې چې د خدای پاک څنګه جنتونه دي او څنګه یې نعمتونه دي. کله چې راغی بیا هغه غریب په هغه لار باندې ناسته، هغه رقم خط کې باسي. دې باچا غږ پوره کوي، ملنګ درویش فقیر صاحب څه کوې چې په لار کې ناست یې؟ هغه ورته ویلې چې د جنت ماڼۍ جوړوم. ول زه به 100 روپۍ نه کندر ماته د جنت ماڼۍ راکړه. هغه ول نه خرڅوم پر تا باندې. باچا ورته په قهر او پر غصه سو، ول څنګه د جنت ماڼۍ ته پر ما باندې نه خرڅوې؟ پرون زما کوروالا زما ښځه درته راغلې وه، پر هغې دې د جنت ماڼۍ خرڅه کړه، روپۍ یې درکړې، نن زه تر هغه زیاتې روپۍ درکوم، پر ما باندې د جنت ماڼۍ ولې نه خرڅوې؟ ده وتل باچا صاحب لیونی سوی له کومې خوا را روان یې؟ د جنت ماڼۍ خرڅېږي؟
دا جنت ته دا خو ځکه د خالق خط کې پر باسم نو باچا ورته حریان ورته ویل چې د جنت ماړی نه خرڅي پرون ما پر خځ باندې اول خرڅ کې په دې خبره سر خلاص کا پر هغه ته د جنت ماړی څنګه خرڅ کله سما د وسو جنت ماړی نه خرڅي د ورته خندل ملنګ ګور د الله تعالی یو درویش سړی دی یو فقیر د پر الله تعالی باندې ډیر ګران د الله تعالی ولیدا ورته ویل چې باچا صاحب ډیر وخيار سړی لوی سړی بیا عقل مکیږي د جنت ماړی نه خرڅيږي ما سستا پر خزه باندې خرڅ کړی وي هغه ورځ د ما زړه سیو ډیر غمګین او هغه زخمی زړه وګنډي په هغه په زخمی زړه وګنډي نو ځکه د جنت ماړی تر لاسه کا نن د ما زړه جوړ د ما زړه زخمی نه ده زه وزې چې ته ضرورت نه لرم الله تعالی ما ته هر څه را کړی دي نو ځکه چې د جنت ماړی نه خرڅوم باچا دغه نه امید سو جن روان دوستانو په دې واقعا کې عبرت زما واستاله لپاره داو کچیر دی غریب زړه ته خوشاله کې دیو غریب زړه وګنډي الله تعالی وتا ته د جنت ماړی درکړي الله تعالی وتا ته د جنت هغه میوه درکوي چې ترنه تا تر اوسه پوری پسترګو لیدلې نه دي په خوب کې به هم درکوي او د قیامت په ورځ بم الله تعالی سره سیستم ملاقات وسی ته به زی د جنت و ماړی وته کوشش وکړئ دوستانو چې څه په ژوندۍ کې بلاست رغلی پر غریبانو مصرف کوي د غریب سړی زړه خوشاله کوي د مسکین د الله تعالی د درویش د فقیر د ولی د بزرګ سړی زړه خوشاله کوي زړه غنډي غمګین زړه پیوند کوي ته چې د الله تعالی د دوست د فقیر غریب ملنګ سړی زړه وګنډي الله تعالی به تا زړه خوشاله کی الله تعالی به تا ته په جنت کې ماړی تیار کی الله تعالی به تا ته د جنت نعمتونه درکړي دوستانو په دې کې واقعا کې عبرت هم داو کڅوک د الله تعالی دی ولی دی بزرګ یا د مغرب یا دی بل مسخن زړه وګنډي د زړه ارمان ورپرکی او په هغه ځکه چې دی په مشکل کې راګر به مرسته وسرو کی له تکلیف اخلاص کې الله تعالی به دتم د جنت ماړی ورکوي نو ګوري دوستانو ما تاسو سره واده وکړ ډیره د عبرت ده نو خدای دې وکړي دا واقعا مې خوښه سوي وي دوستانو له نور ملګرو سره ضرور شریک کړئ او زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته